السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. دوستانو که غواړئ د برق د هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو کومه خوښه شوې نو در سره لایک کړئ. راځو دوستانو، د نن ورځې ټاپک او موضوع ته. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د کنټرول چارجر په باره کې ده. دوستانو کله چې تاسې په خپلو کورونو کې سولر سیستم نصب کوئ او د هغې سره تاسې د ډیسي استفاده دې کوئ، یعنې د 12 وولټ استفاده دې کوئ، نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې تاسې کله بیټري او سولر پینل والئ نو د هغې سره تاسې کنټرول چارجر هم والئ چې دا سیفټي ستا د سولر د پینل لپاره هم کار کوي او ستا د بیټرۍ لپاره هم کار کوي. دوستانو کله چې تاسې ډایرکټ دغه ولګوئ نو د دې سره چې د دې نه بغیر تاسې ولګوئ سولر پینل بیټرۍ ته، نو سولر پینل دوامداره معنی هغه بیټري خوټ کېږي او د بیټرۍ هغه سیلونه چې دي هغه زر د منځه ځي او دغسې د هغه سولر پینل ډیوټې هم خرابېږي او سره د سولر پینل لیز هم کمزوری کېږي او اګریمنټ هغه خپل وخت ګارنټۍ ته نه رسېږي. نو تاسو دوستانو کله دغه سولر سیستم ډیسي 12 وولټه سیستم په خپلو کورونو کې لګوئ، که 12 شي که 4 شي که 14 شي که 8 تاسې د هغې سره دوستانو دغه کنټرول چارجر والی او دغه نصب کوي. دوستانو د دې د نصب کولو طریقه دغه ده چې دلته تاسې دا دوه سکروګانې نه دلته چې سولر پینل چې کوم یو تارونه پلس او ماینس راغلي هغه دلته نصب کېږي. اسانه طریقې ده دوستانو. په دې د دریم او څلورم کې دلته چې دی د بیټرۍ ته کم یو تلي هغه مثبت او منفي هغه دلته لګي، یو دلته چې تاسې کم لوړي ګروپونه پکې نور وسایل داسې لګوئ هغه د دې نه مثبت او منفي هغه تاسې دې نه بولی شي. دوستانو کله چې په دې باندې لوډ راشي دلته تاسې امپیر نه چې د خپل هغه مطابق د هغې نه زیات امپیر راشي نو دلته دغه فیوز کټ کېږي، بیا تاسې هغه کولی شئ چې دغه ریپیر کوي یا پلس کوي، مطلب چې کوي یا بدل کوي. دلته دوستانو په سکرین باندې تاسې ته وولټیج امپیر هم شو کوي یا بیټرۍ پل او ډسپل ته هم شو کوي. په دغه وخت کې بل د دې سیستم مهمه ګټه دا ده دوستانو چې بیټرۍ مکمل چې تیزابي بیټري هغه مکمل ډون کولو ته نه پرېږدي. 25% چارج پکې پاتې کېږي، د هغې نه وروسته چې کله ستاسې بیټري پولي او 25% یا 30% ته راشي دا په خپله اتومات بندېږي. بل ستاسې بیټري ستاسې سولر پینل دغه محفوظ ساتي، لینز نه ګرمېږي، د بیټرۍ سیل زر نه خرابېږي. دلته چې دوستانو تاسې کړی نه دا د USB د لینز ځایونه دي، د دې په واسطه تاسې کولی شئ چې د دې ځای څخه تاسې خپل موبایل چارج کړئ. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه خبر کړئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو در سره لایک کړئ. باقي هم په الله سپارم. په مخامخ. السلام علیکم.